بیا با ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا بیا با ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا کاکا یو څه مواد مو درته راوړي خوراکي مواد دوستانو دغه د روژې مبارکې د زکات او د خیرات او د صدقو د لړۍ یوه برخه ده چې تر دې کورنۍ پورې احوال ما اخیستی ووایي وضعیت یې خراب ده یو څه اندازه خوراکي مواد مو ورته رارسولي او یوه اندازه به نقد کومک ورسره وکړو د زکات په ډول پدې بډېر وکړې تاوان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا بیا به ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا الله امين پروردگار دغه خلکو د خیرات او د زکات د قبول مقبول وګرځوي زموږ غریبانو ته پروردګاره راکړي د زکات او خیرات راکړي الله دې قبول مقبول وګرځوي والله داسې مستحق د خیرات یم که خو هېڅ اندازه یې مګر چاته ویلی نه شم خوله مې ګونګه ده الله دې دغو خلکو داسې خیرات قبول کړي چې د هغې دنیا یې ښه پرې وکړي دې دنیا دې خدای ښه پرې وکړي د هر څوک چې خیراتونه ورکوي الله دې قبول او مقبول وګرځوي پروردګاره ته خو دا په دې روژه کې که به څه په دې ښو ورځو په دې ښو شپو کې به شي دا زکاتونه دا هر څه یې قبول او مقبول وګرځوي بیا به ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا نن دې مقدس دوستانو دا یو بله کورنۍ ده چې یتیمان پکې اوسي او تقریبا له تیرو اتو کلو راهیسې یوه کونډه مور له 5 یتیمانو اولادونو سره د ژوند شپې ورځې سبا کوي دوی هم د ترحم او لاستیري وړ دي دوی ته هم د زکاتونو او خیراتونو د سلسلې یوه برخه راورسوله یو څه اندازه خوراکي مواد او یو څه نغدي پیسې به دوی ته وسپارو تر څو پورې دوی دغه د روژې مبارکې او د اختر د مصرف لپاره وکاروي سنا واخلا پیدا رمضان سنا رب تا شړا کړه تر مفي وغړا 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 رازي کول غړي سبحان سنا واخلا پیدا لرا ستړي مشي دوستانو ستاسو د زکاتونو خیراتونو او نغدي همکاریو د ویش لړۍ مو روانه کړې ده پلار دې مشکل لري مریض نه اوس پیلنده له موږ سره دوه خبرې هم نه وکړې تکلیف یې څه شی ده عصبي تکلیف ده نو څومره وخت کېږي چې دغه تکلیف باندې مبتلا ده دا چیرې چې اوس اوسئ دا د چا ځای ده همسایه پراته یاستئ روزه کې مو ګزاره په څه شي وه د شاوخوا خلکو کومک کو او که بې کومک ونه کو بیا به په هغې ورځ په دسترخوان څه شی و وچې مړۍ ته به ناست واستئ نو دوستانو ستاسو مرسته او همکاري تر دغه چې کورنیو رسوو حتما به یې رسوو ځکه چې دوی روژه مبارکه له خورا سختو مشکلاتو سره تېروي اوس به یو څه اندازه خوراکي مواد موږ درکړو بچیانو او یو څه به نغدي کومک وکړو زکات او خیرات هر څه چې وو تاسې به یې قبلوئ او دغه د اختر لپاره به د دغو ګلالیانو جامې او هر څه چې وو مه یې ورسپموئ ښه واخلئ
بیا به موږ بیا اول واخو بیا به ما اول واخو خو څه شی وکړئ یعنې تاسې به هڅه کوئ چې د درس ترڅنګ یو کار باندې ځان را سره مصرف کړئ سمه ده تر هغه وخته داسې کار چې په تاسې بوج نه وي که نه او پلار مو خدای در روغ که خدای دې جوړ ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا بیا به ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا بیا به ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا